عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پس خط راغو وی جی ہر سب فتح کیگی او خپ آسان فتح ملاویگی خو صرف تاسو راشه اغي وی چې یو نظری ګورو بد دروازې کلاو د بیت المقدس یو نظری ګورو بس دغه زمون کتابونو کې دي چې دا ځای به څوک فتح کوي عمر به فتح کوي ملګری وی مونږ هم د سره زو وی نا 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 دغه پلار چیزونو خرچه بم کیږي کنا په بیت المال باندې بوج نه راولو دو په دوزو یو به غلامی یو به زیم وی جی سورلې به دو بوزه نا 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 یو به بوزو یو پړو پورې به زمزل کوم تقریبا لسمیلا بیا به زرا کوشما نو زبا پیدل شم او غلام نوکر به اوخت اوخیږي یا است او غبه بیا لسمیلا مزل کوي یاره ترخوا ایس یاره نو د نیمه شپې به راووتو په لارو کوڅو کې به ګرځېدو او د خپل رعایا حالات به معلومول بیبي دومره پورې وی د شپې به چې کله اوده شو به بستره باندې نو خوب به ته وتښتېدو نیغ به بیا را پاسېدو او راټوپ به کړل چې ما ته د نبی علیہ السلام د امت څوکیداري حواله شوې ده زه به څنګه په آرام خوب کومه که چېرته زما رعایت تکلیفي زه به قیامت کې نبی علیہ السلام له څه جواب ورکړم دا احساس د هغوی سره زه کوو چې هغوی چېرته دو نمبرۍ او حرام او رشوت او دا شیزونه یې نیو کړی د عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور دے او قاضی شورح دا قاضی دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې چا صداوه کړي و قاضی راو غوښتو عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله وردن نشو امیر المؤمنین قاضی و تپاسېدو دیو دی داسه کې کینا دی ټیم کې خو زه ملزم ما زه صحیح ما ملزم ما پا ما الزام دے تا تحقیقاتوں کا تا مالا مپاسا که تا پاسے دے نو تبا دا انصاف فیصلہ سوکے خدا سے خلقو کا گنڈ شمیر واقعات تھی داغی چی دا سے یوازی بگر زیدل ولی داغی سر غم و درد و فکر نو چیرې څوک به تکلیف را ورسوي او څوک به دو کی او څوک به دو کی لس ابولولو فیروز که مخامخ مخې ته راغلی وی نو عمر فاروق سره مقابله کولی شوه ابولولو فیروز بدبخت د شاته نه والی و که نه حمله کړې وه په عمر رضی الله او د څو میاشتو نه هغه چاړه په زهرو کې ایښې وه خوشته کړې وه او چې کله پاغي باندې وهلو نو دا غ زخر دومره اثر چې دا غي نبی عمر رضی الله عنه شهید شو زم کلس ابو لولو فیروز مخ تراغلی وی نو د عمر رضی الله عنه سره مقابله کولې شو دا غ د یری خو به شیطان تختیدو وی عمره ته چې په کوم لار باندې زی نو شیطان دا غلار نه تختی منډي وخی وی چې عمر له په لاس ور نشم چې صبر سره کوي هغې سره دا یره نه وه نن خو که افسر صاحب روځي نو روډونه هم ټول بند کړي زم ته د قوم محافظ نو ته د ځان حفاظت نشي کولی نو زما او د نورو به څه حفاظت وکړي استعفا ولې نه ورکړي خو الله دې په دې کې احساس پیدا کړي بس دا ظلمونه که دې پرېغوستل یان ساته بادشاہ وزیر افسر دی ټولو که ظلمونه پرېغوستل د عوامو سره خدا زمونږ رونه دي که نه دي که نه دي خلق به حفاظت کوي که نه خوزار به پې کوي حفاظت به
او کله چې بادشاہ په خپل عیش عشرت او مزو چرچو کې سروي، او کله یورپ ته او کله امریکې ته او کله یو ملک ته او کله بل ملک ته، او علاج هم په بل ملک کې کوي، نو د عوامو د دې بادشاہ سره سمینه به پیدا شي او دې معاشره کې امن او انصاف به څنګه قایم شي. شام فتح کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چې کله واپس راغو نو همدغه شانتې ګرځي لارو کوڅو کې او د خپل رعیت احوال معلوموي. بوډۍ ناسته ده، وایي بوډۍ څه حال دی دی؟ او ای بچی حال میں سدے خود عمر فاروق نه ډیره ګیله منه پیژنې خو نه چې دا عمر فاروق دی. وی ولی ګیله منه د عمر نه؟ وی شام فتح کو دومره لوی کامیابی ورته میلو شوه او موږ له هېڅ هم رانه کړه، زما یې تپوس ونه کو. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی بوډۍ عمر ته څه پته ده؟ عمر ته څه پته ده؟ بوډۍ جواب ورکوي، وی دا بیا خلیفه څنګه دی چې د عوامو نه نه دی خبر؟ دا خلیفه څنګه دی چې د عوامو پته ورته نشته؟ او د قیامت په ورځ به الله ته شکایت کو. زما بالکل تپوس ونه کو، مال یې بالکل سره نه کړل. عمر فاروق رضی اللہ عنہ په جړان شو، یا به چې څه غواړې زه در کوم، خو د عمر شکایت الله ته مه کوه. او کوم به شکایت د قیامت په ورځ الله، او یا به څه چې غواړې زه در کوم، خو د عمر شکایت ونه کې، ځکه هغه انسان دی ته څه پته. خبره کېده کېده په 2 دیناره باندې خبره وشو، پوډۍ وکنه 2 دیناره باندې رضا شوه. وی ټیک د دعواله خو د عمر شکایت به نه کې، وی ټیک د نه بکو. علی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دواړه په لار تیریږي چې څنګه ولیدل، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. بوډۍ چې پوه شو چې عمر فاروق همدا دی امیر المؤمنین، دا ما څه وکړه؟ پیسې واپس کې وي، دا واخله واخله نالم. او ای ښه چې اے علی ته راورسېدې رضی الله عنه، راشه زما د بوډۍ منځ کې دا معاهده ولیکه چې زه دې له دا 2 دیناره ورکوم او دا په دې رضا شوه، خدا به د قیامت په ورځ زما شکایت الله ته نه کوي، ولیکه. بوډۍ وایي نالم، وایي څنګه به نالې، اوس خو معاهده شوې ده. بادشاهان چې کله داسې وي او د عوامو خیال ساتي او د عوامو حقوق ادا کوي، امن به څنګه نه راځي معاشره کې؟